تازه خبر کندهار کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې دا چې ولې نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په ډیورنډ فرضي کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو په دوام دا ځل کندهار کې سره نښتي. ځایي سرچینو رسنیو ته وویل چې د کندهار خورابک ولسوالۍ کې پر ډیورنډ فرضي کرښه د افغان طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده. سرچینو وویل چې طالبانو ډیورنډ کرښې تر څیرمه په افغان خاوره کې تاسیسات جوړول چې پاکستاني ځواکونو پرې لومړی ډزې وکړې. د طالبانو پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ دغه نښته نن سهار د کندهار خورابک ولسوالۍ په نوشکي او ګزندلي سیمو کې شوې ده. دواړو لورو شاوخوا 15 دقیقې پرله پسې جګړه کړې خو د مرګ ژوبلې اړوند رسمي معلومات نشته، مګر طالب فعالانو 3 کسانو پاکستاني عسکرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. سرچینې وایي چې د جګړې سره سم سیمې ته د کندهار مرکز څخه ځانګړي ځواکونه هم رسېدلي دي. کندهار کې د 215 قلوردو ځواکونو د کندهار له خورابک ولسوالۍ څخه د زابل تر شلمزو ولسوالۍ پورې ډیورنډ کرښې تر څیرمه امنیتي پوستې جوړوي. طالبان وایي دغه کار د امنیت ټینګولو په موخه کوي، خو پاکستاني پولیساتي ځواکونه یې پر وړاندې ستونزې جوړوي. طالبان وایي پاکستاني ځواکونه په صفري نقطو پوستې جوړوي، خو کله چې افغان لوري د پوستو جوړولو هڅه وکړي نو پاکستان ورته اجازه نه ورکوي چې همدا فرضي کرښې د جګړو لامل کیږي. شنونکي بیا وایي پاکستان په داسې کړنو سره غواړي چې راتلونکي کې نور هم د افغانستان په خاوره کې دننه او یا د خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.